وکلنه ماشومه چې شنې هګۍ او شنه پی به یې غوښتل، خو مخه ماشومه یوه ورځ د خپل پلار د وینې بدل اخلي. په کومه شپه چې هغې خپل پلار په ځمکه پروت ولیده، هغې صرف ونه ژړل، بلکې د بدل اخیستو قسم یې وخوړه. دا د یوې داسې لور کیسه ده چې دنیا ته یې وښودل لور کمزوري نه وي، لور طوفان وي. د پخوا زمانې قیصه ده. د پښتونخوا په یو وړوکي کلي کې یو سړی او ښځه اوسېدل چې د سړي نوم فرحان او د ښځې نوم اسما و. خو د دوی یوه وړه لور وه چې نوم یې زویا و. فرحان په یو بینک کې منیجر او ډېر ایمانداره سړی و. د دوی په کور کې به د سحر شروعات د مرغانو د چغو نه بلکې د 7 کلنې زویا د چغو نه شروع کېده. زویا چې د خپل مور او پلار یوه لور وه، د شرافت او شرارت نه داسې ډکه وه چې پوهېدل پرې د یو فلسفي د وس نه هم بهر خبره وه. د هغې قد صرف 3 فوټه و، خو د هغې ضد د هیمالیا د غرونو نه هم لوړ و. هر سحر به د ناشتې په میز باندې د جګړې شان حالت و. یو سحر فرحان اخبار لوستلو چې د هغه ښځې اسما د کچن نه د زویا د راضي کولو کوشش شروع کړی و. ما درته ویلي نو چې زه دا انډه نه خورم، ما له شنه انډه راوړې. زما شهزادګۍ لورې، چرګې خو سپینې یا زیړې انډې اچوي، شنې انډې خو صرف د جادو په کیسو کې وي. نو بیا ما له جادو والا چرګه راولې. ابو وګوره که نه، امي ما ته شنه انډه نه راکوي. بس زه نن سکول ته هم نه ځم او ستا نوې ګړی به هم په اوبو کې اچوم. فرحان په موسکا اخبار ښکته کو او وی ویل: ښه بابا، زما بدماشي شهزادګۍ مه خفه کېږه. اسما ته ولې دا تنګې؟ زویا لورې وګوره، دا سپینه انډه نه ده، دا په اصل کې د بورې جادو انډه ده. رنګ به یې شپه کې په خپله بدلېږي. ته یې وخوره، نن به درته زه شین رنګ راوړم، بیا به سبا انډه شنه کړو. رښتیا ابو، او د ګوډۍ دپاره راله نوې جامې هم راوړه. او بچي، او د جامو سره تالې او تاج هم راوړم. اخر ته خو د دې کور ملکه یې. فرحان زویا په غېږ کې اوچته کړه او په تندي یې ښکل کړه. د هغه دپاره د زویا هر ضد، هر ارمان د یو ګل په شان و چې هغه به یې په خپلې خولې او زحمت سره پوره کو. خو هغه ته پته نه وه چې دا معصومانه ضدونه به ډېر ژر په یو ویرونکي حقیقت بدل شي. فرحان یو اصولي او صحیح انسان و، او همدا اصولیتوب او صحیحوالی د ښار د یو زورور سړي چودري جلال په سترګو کې ازغې ګرځېدلی و. بل سحر اسمې زوی ته د پیو ګلاس ورکړو. زویه چې ګلاس ته وکتل نو پوزه یې تره وکړه. ماما دا څه دي؟ دا فی دی لورې، ویسکا. دا ولې سپین دي؟ زما سپین نه خوښ، ما له شنه فی راکې. د فیو رنګ نه بدلېږي بچي. نو بیا زه هم نه بدلېږم. خفه شوه او په ځمکه کېناسته. کله چې فرحان کور ته راغی او د زویا حالت یې ولیده نو موسکی شو. زما ملکه بیا چا خفه کړې ده؟ پافا ما ته انې شنه فی نه راکوي. لورې تا ته پته نشته، سپین فی خو زړور ماشومانان څکي. رښتیا پاپا؟ او که نه بچي؟ زویا سترګې پټې کړې او فی یې وڅکل. بیا یې ورو ځان سره وویل: که زه زړوره نه شم نو زه به تاسو شنه کړم. یو ماښام موسم ډېر خراب و، اسمان باندې وریځې وې او یخه هوا چلېده. زویا د خپل پلار په غېږ کې ناسته وه او د ګوډۍ واده پلین یې جوړه و چې اچانک د کور دروازه چا په زور پلته خوله وکړه. بهر د چودري جلال کسان ولاړو. فرحان زویا په صوبه کېنوله او خپله بهر ورووته. او منیجره، چودري صاحب درته ویلي نو چې دا کاغذونه د سات کړه، ګنې نو ستا د چون کاغذونه به اوس لورې شي. تاسو فیصله وکړه. ما مخکې هم ویلو، دا بینک د غریبانو امانت دی. زه د چا تورې پیسې سپینې کولو دپاره دستخط نه کوم. تاسو د دې ځایه لاړ شئ، ګنې ښه به درله نه. زویا د دننه نه په منډه راله. ای بدمخې سړیه، زما ابو ولې یرې؟ زه ورک شه د دې ځای نه، که نه نو زه به په خپل جادو تا نه منګک جوړ کړم. اوهو، نو دا د هغه بدماشه شهزادې. اوله یې منیجره، که دا د څادو نه که نه، نو دا شهزادې به ډېر ژر یتیمه شي. زویه بچي دننه لاړه شه. اسما راشه، زویه دننه بوځه. خو کله چې اسما زویا بوتلو پسې را روانه شوه، هماغه وخت ظاهر ټوپک راوویسته، یو زورور درز وشو او فرحان په ځمکه پرېوته. زویا چې خپل پلار په ځمکه پروت ولیده، هغې منډه کړه او د خپلو وړو لاسونو سره یې د پلار د پاڅېدو کوشش وکړو. ابو پاسه، وګوره
ستا کپړې خرابې شوې. امي ابو ولې خبرې نه کوي؟ بچی نن ناپس تا هیڅ ابو نشته د چودري سره د غاړې وهلو والا انجام پمدا وي. تاسو زما ابو وجلو. یاد ساته بدبخي سړیا. زه چې غټه شم زه به راځم. زه به ستا چودري هم ختموم او تا هم. زه په جادو پولیس افسره کېږم او تاسو ټول به جیل ته بوزم. زه به د خپل پلار بدل اخلم. ښه بچی اول بیرته وسکه بیا و بدل والي. بدماشان په خندا سره خپلو موټرو کې کېناستل او لاړل او شاته یې یو ویجاړ کور او یو زخمي روح پرېښوده. راتلونکي 10 کاله د زویا او اسما دپاره د دوزخ نه کم نه. خپلوانو ترې مخ واړو. کومې پیسې چې جمع شوي هغه ختمې شوې خو د زویا ضد مات نه شو. هغې نور د لوبو څیزونو دپاره نه جړل. د هغې سترګې اوس په کتابونو کې خپل بدل لټو. هغه سکول نه کالج او کالج نه یونیورسټۍ پورې د یو مشین په شان سبق وی. د شپې چې کله خوب به ورته رالو نو د خپل ابو اخري سا به ورته یادېده او بیا به ویښېده او سبق به یې شروع کو. زویا لوري بس کړه 3 بجې دي ته به څومره پورې ناستې سبق به ګورې. دا وګوره سترګې دې وپړسېدلې. امي زه ستړې نه یم. کله چې سترګې پټوم هغه د وینې داغ وینم چې تر اوسه نه دي وچ شوي. زه اسسټنټ کمشنره جوړېدل غواړم. زه دا ښار سمول غواړم چېرته چې انصاف خرڅېږي. لوري چودري جلال اوس وزیر شوی دی. هغه ډېر طاقتور دی. امي ابو به ویل چې د رښتیا یوه سکروټه ټول ځنګل سوځولی شي. زه به هماغه سکروټه شم. او 15 کاله پس د ښار په سرکړ کاغذونو کې یو نوم وځلېد. زویا فرحان اسسټنټ کمشنر. د هغې ړومبی ډیوټي هماغه ښار کې ولګېده چېرته چې د چودري جلال حکومت و. د چودري جلال غرور اوس هم لا ځوان و. سوچ یې وکړو چې یوه ځوانه جینۍ اخیستل ډېر اسان کار دی. هغه خپل زوړ وفادار سیکرټري زاهد د زویا خوا ته ولېږه. السلام علیکم میډم صاحبه. وعلیکم السلام. چودري جلال صاحب ستاسو دپاره دا وړه شانتو خپله لېږلې ده او دا ودې هم درکړې چې ماښام پمپ هاوس ته راشي. او د هیرې انګوټي یې ورته په میز کېښوده. زاهد صاحب تاسو جوړ زوړ نه پېژندم. جی نه کنه ماته یاد نه شوې او مې نه پېژندلې. 15 کاله مخکې یوې 7 کلنې جینۍ تاسو ته ویلي چې هغه به واپس راځي او د خپل پلار بدل به اخلي. هغې خپله واده پوره کړه. زاهد چې دا واورېدل ډېر ویرېد. د هغه مخې ته هماغه سترګې وې هماغه عزم او اوس د لوبو په ځای د قانون طاقت و. زاهد زر ووته او د چودري جلال ځای ته وتښتېد او زویا هماغه ماښام د چودري جلال فارم هاوس باندې چاپه ووهله. خو یوازې نه وه د هغې سره پولیس او انټي کرپشن ټیم هم و. هلته ټول ریکارډونه ورته هم میلو شول چې د فرحان د قتل سبب و. چودري جلال په ډېره غوسه وویل دا د جوړدا پته نشته چې د چا مخې ته ولاړه یې. زه د دې ښار وزیر یم. ته یو مجرم یې او زه هغه لور یم چې پلار دې ورله وجلی و ځکه چې هغه نه ټیټېده خو نن به زه تا ټیټ کړم. ته زما څه هم نشي کولی. زما سره دومره وکیلان دي چې یو 15 منټه کې به واپس بهر ګرځم. زما سره دومره طاقت او حقیقت دی چې تا سره سره به ټول وکیلان هم دننه وي. زاهد او چودري دواړو ته یې هتکړۍ واچولې او ګرفتار یې کړل. خو کله چې چودري جلال او د هغه کسان پولیسې بوتلل ټول ښار دا ولیدل چې یوې جینۍ څنګه د کلونو ظلم ختم کړو. زویا هغه شپه د خپل پلار قبر ته لاړه. هغې خپله ټوپۍ د پلار په قبر کېښوده او باران ورو ورو ورېده. ابو ما خپله واده پوره کړه. نن نه پس به د دې ښار هر پلار ښه په ارام وده کېږي. دا چې کومه بدماشه لور لرله هغه اوس د ښار محافظه شوې ده. نو دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي که ضد د حورې او انصاف دپاره وي نو هغه د دنیا د ټولو لوی طاقت جوړیږي. هر څومره سخت حالات وي خو چې اراده مضبوطه وي نو تقدیر خپلې لاره جوړوي. لور بوج نه وي هغه د پلار عزت وي چې وخت راشي نو د اوسپنې دیوال جوړیږي.